چا ویل چې قرآن مچو کول بدعه د ناروا ده دا بدعتي ده بس باندې مچو کولو کې خبرې دي چې نه منله مچو کول وابي ده که منله یې قتله حنفي ده بس دې کې خبرې دي پرې باندې تاویږي راتاویږي دا چې قرآن راوس پړې تاسې دا اوس افغانستان کې خیر طالبانو خوا به دې کېږئ مونږ تاسې اول مجلس ته سره نابلده کړي تاسې افغانستان کې د علماو وګورئ چې ترجمې کوي ټول بحثونه یې طالبانو په نحوي تحقیقاتو باندې تېرېږي دا مرفوع ده منصوب ده مفعول ده ورکه دغه کوزتي بس همغه یې بس چې د قرآن ثنا اسم لللفظ والمعنى جميعا قرآن اصول څه وایي اسم للنظم والمعنى تاسې په معنا لیک بحث وکئ دا خو پوسته کوي دا لفظ معنا څه ده بادام یو بادام د یوې پوسته کوي ده ټول عمر په پوسته کې مه تېروه معنا ته لږ د قرآن ورسه چې د قرآن من نخو خو تا دې ډېرې پاره ویلې چې ته قرآن زده کړې باندې په دې مې وروسته یوه قاعده بیا درته وایم دا معنی نه چې نخو بیخي ناروا ده نخو تر خپل وخته پورې دومره اندازه ځکه چې قرآن پرې زده کړې دا خو بیخي مقصود ګرځولې په دې انشاءالله بیا ورځ درته بحث کوم په دم ناکو نو دې مدرسه کې درس ووایه په دې مدرسه کې یو معلم ایمان بل معلم قرآن نن قرآن خلک نه وایي خو مدرسو کې یو لوی ظلم د قرآن سره دا کېږي تاسې فکر وکړئ مونږ د خپلو مدرسو په نصاب کې تاسې ما مخکې هم درته ویلي طالبانو تاسې که خوښ یې که نه یې خوښ مونږ دا اراده کړې که ژوند الله عز وجل ژوند راکړه مونږ به د اسلامي امت دپاره فکري خوځښت رامنځته کوو اسلامي امت د فکر لحاظه د تحقیق میدان ته راودانګي نه تکلیف انسانان داسې کوي خصوصا د افغانستان په ټولنه کې تاسو طالبانو له د کوبي سپارې نه رانیولې د مدرسې په د نصاب کې نقشه کې تاسو قرآن وینئ قرآن څه طالبانو د مدرسو په نقشو کې کوي طالبانو به یې چاته ورکوي چې له هغه نه ځئ او ملا نه قرآن سره طالبانو دا یو لوی استاذ ده دا قرآن هغه و چې علي رضی الله عنه د دې په قوت باندې خیبر فتح کړ ما ورته د قرآن سره چی کړو ما د مدرسې په نصاب کې نسته بیا مقصد کې څه ګیله کوي یا ولې بیا په پوهنتون کې ولې ګیله کوي په مدرسه کې نشته هغه مدرسه چې د دین مرکز یې لري نحوي کتابونه ته حساب که څو دنې د صرفو حساب که د منطقو حساب که علوم اصلي راواخله د عقایدو د څو کتاب دی چې اصل ده فقه د څو کتاب دی چې اصل ده حدیث د څو کتاب دی چې اصل ده تفسیر دی څو کتاب دی چې اصل وایي ځکه کې په ټولې ښکلې ګوګولا دي د الف لام قرآن دی چې ډېر زده کړي د قرآن کوم جلالین کې چې دی او خپل هغوی په کتاب کم شي جلالین بیا وړه دوره کې طالبان بیخي سم وایي نه اصلي کتاب په څوک هدایي چې ضعیف ونیولی زه پې ورسړي وایي زه دا ته وایم مونږ د قرآن سره کومه معامله کوي الله چې نبي رالیږلی تاسو طالبانو زه یو فکري بدلون ځان کې راولئ الله چې نبي صلی الله علیه وسلم راولي څوک شی ورکړي اسلام کې خواب شی له دا ټول امت چې رسول صلی الله علیه وسلم فتح ته پې باندې هغه څوک نن چې طالبانو اسلامي امت فاتح ده که مفتوح نن مفتوح د اسلامي امت ورځ تر بلې نه یې څوک نیسي کافران یې نیسي اسلامي امت ولې نه د فاتح قرآن نه درسي که قرآن درسیږي هم طالبانو نو پکې څه کې تفسیر کشاف داسې وي او هغه داسې وي ان لفظي تحقیقات پکې دي الف لام 200 قسمه ده واو د زلکو ده پکې واو د پلانکي ده واو پلانکي ده ان په دومره قسمه ده الف لام دومره قسمونه لري همزه د استفهام دپاره او خبرې قرآن څه وایي د قرآن هغه معنا ته خو لا توجه کوي چې د قرآن الله رالیږلی د ټولنې د اصلاح دپاره هغه څه چې تا دومره ډېره نقوه زده کړه مونځ نه کوې دا دومره ډېره نقوه زده کړه له بېدینه یې ما مخکې ویلې علم کولو ډېرو خلکو سره په علم کې ایمان سره قرآن یو معلم د طالبانو په قرآن نوره دنیا به پرېږدو ځکه تاسې نوره دنیا نه دلې افغانستان کې قرآن طالبانو چې یو معلم د که معلم ده مونږ په خپلو چې د افغانستان کې ډېر هغه ځان دینداره بولي هغه مولیانې مدرسو ولې بولي دومره اهمیت په قرآن ته ورکړه و مکتب لږ لږ کومه مکتبونه ویلي که نه د دینیات د کتابونه به یې ورته ویلي که نه د دینیاتو کتاب به یې چاته و چې کېرنه کمزوری معلم نه و معلم چې مکتب ته راځي مدرسې ته راځي په دا یې مقصد وي چې 100 روپۍ ورته حلالي شي تنخوا وخت راورسېږي دا چې امت زه څنګه تربیت کړم امت څنګه راپورته کړم امت څنګه یو مسیر دپاره روان کړم هغه د امت سره هغه فکر نه الله دې وکړي چې د ما په خبر پوه شوي قرآن ته به کار کوو طالبانو ورونو مزل سوی داسې هم نه ده چې مزل نه ده سوی افغانستان کې د نن نه بل کاله مخکې د قرآن تفسیر به چې چا کوو ملا دې پنځپیری قسم به دا به چې د قرآن تفسیر کوو حتی داسې فکریه دلته خپاره وه قرآن چې تو ترجمه کوي هر کاتب کي قسم په الله باندې داسې فکریه او دا پنځپیری دی ځکه قرآن خو غږي ګونګی خو نه ده قرآن ډېر فصیح غږي
هغې خبرو ته چې غوږ نیسې که نه د دوکانداري پکې ختمي چې بې کوشش دې ته کوو چې قرآن ترجمه چې کوي کافر کېږي تاسې چې سپین ږیرو علماو نه پوښتنه وکړي بیا به تاسو ته معلومات شي چې کورو ته لاړئ سپین ږیرو علما امرینو نه پوښتنه وکړي بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې افغانستان کې که نه دغه د عیسانو انقلاب ته نه و راغلی په افغانستان کې چېرته ترجمې کېدلې د قرآن ترجمه چېرته کېدله یو ځای هم څوک درته ثابت نه کړي الا ماشاءالله کوم دي ولې فکرې راغلی و دلته تحقیق نه کېده دلته تقلید ولې سړی کافر کېږي ولې پنجپیرۍ فیصه فکرې داسې خپره انسانانو کې داسې خپره انسانانو کې لږ لږ د تحقیق خلک را پیدا سو ولې سړی پنجپیرۍ کېږي ولې سړی قرآن خو د موږ مربي ده قرآن خو هغه و چې علي رضی الله عنه د هغې په قوت خیبر فتح کړو رسول علیه السلام دنیا ته دین پرې باندې خپور کړم دا قرآن نن چې قرآن مهجور پاتې ده موږ فاتحینو نه مفتوحین ګرځېدلي یو الله عز وجل دې وکړي چې موږ قرآن ته پوره توجه یو موږ روان سو طالبانو ورونو زه بیا کله کله تاسې د تفسیرونو کې د بېلو بېلو بحثونه درته کوم چې تاسې په دې پوه شئ چې د قرآن څومره معجز کتاب یو تفسیر ولا یو څه پکې وایي خپله رایه یو علم رایه پکې وایي د بله بل پکې وایي د بل پکې وایي د بل دریم معلم څوک ده په دې مدرسه کې دریم معلم دا ده د خپل نقش پیژنه د انسان سره طالبانو د انسان خپل ځان هم باید پیژني انسان خپل ځان نه ده پیژندلی ته ځان نه سپی مه جوړوه تاسې به طالبانو کله کله داسې ویډیوګانې لیدلي چې په غرب کې طالبانو ورونو او غربیان دې ته کار هم کوي ټول بحث له ښځې نه ټول بحث یعنې دا دنیا الله پیدا کړې دي چارې کار ښځې که ښځه نه وي په دې دنیا کې هېڅ شی نشته طالبانو یو بحث ته دې ته بحث د وحدت الوجود وایي ډېر جنجاري بحث ته په تصوف و دی وایي طالبانو اقبال لاهوري وایي قد اصبح تتحكم فيه المرأة نن غربي نړۍ کې طالبانو ټول واک د ښځې سره ټول واک د ښځې سره د اوس خبر درته کوم لا موجود الا المرأة دا د غرب نه یوه نعره راځي او دې نعرې دپاره کار کوي لا موجود الا المرأة دا نه ښځه ولا موجود الا الفتاة دا نه ځوانه پېغله جلۍ بس وایي چیم ده بله ورځ طالبانو ورونو یو چا میسج راته کړی مشوره یې نه ده خبرې ده نور یې درښیم یې نه غټې خلکو ما ته یې ویلې وایي زما یو خپلوان ښځه یې وکړه افغانستان ښځه یې مړه سوې وه بیا بله ښځې خپله فقې وه اوس یې دلته غرب کې یو هېواد ته راولېږه راوستله ځان سره 3 کال یې سیم سره تېر دا ښځې له بل چا سره ما سره یې مشوره په ولې کې ما یو مشوره ورکړله هغه مشوره چې کړ څو عملي کېدله دا شروع دوی نه وه پرې باندې کړې بېرته مې سید راته وکړه زه په دغه سفر کې وم ما ته ویلي چې شیخ صاحب ده خو ښځه ووهله یو 2 څاکړې وه هغې پولیسو ته زنګ ووهه غربي نړۍ هغې پسې راغله طالبانو ښځه یې بوتله سړی بس پاک شو هلته ښځه دومره واک لري طالبانو ویلي نه دي کوم ځای ورک څه دي که 20 اولاده دي که 13 اولاده دي که کور دي تا له کوره سړي د غرب کور داسې کوي تاسې داسې ویډیوګانې کې داسې کله کله لیدلي سړي نه سپی جوړ کړي یا پښې هم هغه د سپي غوندې یې خولې کې یې پړی کې ورچولي ښځې کشکاږي یا ښځه سړي کشکاږي انسانان د خپل انسانیت نه ده پېژندلی انسان چې خپل انسانیت وپېژني چې زه څوک یم دنیا کې خو سپی ده خر ده غویی ده زه انسان یم الله وایي ولقد کرمنا بني آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم الله د انسان سره خبرې کوي په زړونو ډېر مخلوقاتو د انسانانو کې الله عز وجل ډېر تمرکز په انسانانو باندې کوي او زه خو یو څوک یم که انسان دپاره دریم معلم ترې هغه څوک نه خپل ځان پېژندل کله چې انسان خپل ځان وپېژني دا طالبانو او د انسانیت عمق ته لاړ سي انسان طالبانو څه ده د انسان پېژندنه په دې باندې که دنیا کې مستقل علوم څخه ده د زه تاسې ته وایم انسان وپېژني داسې کتابونه شته طالبانو یو عالم کتاب جوړ کړی الانسان الکامل چې د انسان خپل ځان وپېژني زه څوک الله قرآن کې وایي که تاسې تدبر وکړئ په خپلو ځانونو کې ته څوک یې ته څه رقم ته مخلوق یې دې به طالبانو وروسته بحث دې باندې چېرته وکړو چې انسان څوک انسان څومره چې انسان راسپړې طالبانو انتها ته یې نسي رسېدلی انسان دومره یو عجیب او نادر مخلوق نوي ساینسدانان انسان طالبانو څېړي په انسان باندې بحث کې انسان څوک ایخي طالبانو څومره وخت مخکې یو محصل کور ته راغلی استاذ دی طالبانو ورنه یو علم ده نننۍ دنیا کې علم دی
کوانتم فیزیک ورته وایي، دا یو علم ده. نن په دې علم باندې طالبانو سیما سره لږ تشریح کوله. دا فکرونه نه دي، دا طالب اوس دلته ناسته کېدای شي یو فکر کوي ځان ته. هغه فکر څه ده طالبانو؟ زه به لاندې یو مثال در کوم چې انسان څوک ده طالبانو. راتلونکي کې دنیا داسې حالت ته روانه ده، ګوګو فکر ته دې پام وي دنیا در باندې نور هم حاکمه کېږي. مثلا یو مجاهد ته دلته اشغال واقع ده، یو مجاهد ته طالبانو ورونه هغه ټول فکر په دې کوي چې زه دښمن څنګه مړ کړم او دښمن ته څنګه ماین کېږدم. نو دی چې ټول دغه فکر کوي، دا هر فکر طالبانو ځان ته څوک لري، ځان ته طالبانو ځان نه یو قسم، یعنی هر فکر ځان ته هغه لري، سیګنالونه لري. سیګنال له دې نه صادره کېږي. سیګنال خو پېژنئ که نه؟ تاسې ما سره لږ طالبانو په دې خبر پام سره. هر انسان چې فکر کوي، هر موضوع باندې چې فکر کوي، د دې موضوع ځان ته د سیګنال نقش بدن. کنې علما وي طالبانو ته دومره ډېر لوړ مه غږېږئ چې ابي تاسو خبرو پوه نه شي. زه خو فکر کوم چې تاسې به پوه شئ ما سره په دې خبره باندې. پروسس دي طالبانو دا میکروبونه نه دي د انسان د مرض او وینه چې تر باسي که نه معاینه کوي. دې کې هر میکروب ځان ته نوعیت و شکل. کورونا میکروب شکل مو لیدلی که نه چې توپ ونې جال ځان ته شکل لري. هر انسان چې فکر کوي، د هر فکر ځان ته سیګنالونه لري. د واده فکر چې کوي ځان ته سیګنال لري، د جهاد ځان ته لري، د ماین ځان ته لري، مواد مخدر دې رابار کړي دي ځان ته لري. د فکرونه د هر هغه ځان ته فکر. راتلونکي کې طالبانو دنیا په دغه علم کې، علم د کوانتم فیزیک علم، دا ځان ته یو پوهنځی ده نن په پوهنتونونو د دنیا. دی تر اوسه له نحوې نه راونه وته، هغوی نوی هغه راوړو پوهنتون ته علم راوړو، علم د کوانتم فیزیک. علم کې چې علم کې داسې کېږي راتلونکي کې. مثلا زه به یو ښه مثال زه یو سړی د طالبانو ورونو مواد مخدرې میدان هوایي ته راوړو، ډېرې پټ کړي حالاتو باندې هم اسانه نه شي معلومېدلی. خو دغه سړی چې د مواد مخدرې راوړي، 400 اپینې راوړي، دی ټول فکر یې همدې کوي چې دا اوس څنګه تېر کړو دی. نو دی ټول سیګنالونه له دماغ نه چې صادره کېږي. دا علم د کوانتم فیزیک طالبانو په هغه مخلوقاتو چې نامرئي مخلوقات کې لیدل کېږي نه، هغو باندې بحث کوي. یو چې دی میدان هوایي ته راننوته، نو هلته داسې انسانان دوی تربیتوي حکومت چې هغه انسانان هم ټول بحث په چا باندې کوي. همدغه سیګنالونه دوی تشخیصوي چې دا هغه سیګنالونه دي د اپینو. نو څنګه چې دا سړی میدان ته راننوته، لږ ولاړ ده، نو هغه سړی ورته راځي ورته وایي چې اپین راځي. تاسې وایي چې دا بزرګ د بزرګ نه د طالبانو راتلونکي کې د انسانانو علوم دومره کومخ تلونکي ده په دنیا کې. تاسې نن میډیا په ټوله درته خلاص د علم د کوانتم فیزیک په اړه بحث وکړي، تاسو پته ولګي، تاسې په دې باندې پوه شئ چې دنیا چېرته ده. ما په خبر پوهېږئ؟ نو چې به درته وایي چې اپین در سره دي، ته به ورته یې نه دي سره وایي کلکېږه مه. تا نه چې کوم سیګنالونه صادرېږي له دماغونو دي، داسې سیګنالونه چې نامرئي دي، لیدل کېږي نه، خدای تشخیصوي. تا ته وایي چې د سره دي راوباسه. دا یو چېرته مایل کې خو دلې بازار ته رانوتلی، جهاد روان د کفر ته ریمایل کې ټول فکر دی همغه ده. هلته سړی تربیت کړی د طالبانو موټر کې ناست، تا باندې فکر سوی چېرته ریمایل کې خدلې و سړی ما له ماین سره څه کار دی. ټول څوک سیګنالونه چې درنه صادره کېږي، د فکر سیګنالونه چې درنه صادره کېږي، هغه ټول لیکلی. ماین راښه راځرک انکار نه فکر کوو. تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو راتلونکي کې دنیا موږ څومره په دامونو کې نیسي او څومره پرمختګ طرف ته روانه ده؟ کوئ چې همداسې په دغه حالت باندې کښېنئ چې دا اوس ناست چې یو ملا له بل ملا سره ورانه، یو ملا له بل سره مناظرې دي، بحثونه دي، مجادلې دي. دا چې امت د پرمختګ دپاره کفر مخ ته روان ده، موږ شاید همدی دپاره طالبانو به تاسو په دې باندې بحثونه وکړئ چې قرآن کې علم د کوانتم فیزیک شته که نشته. موږ ته څه وخت قرآن ده، بس په دې باندې دی قرآن داسې تا خپل ځان پېژندلی ویې پېژنئ چې ودې پېژانده چې زه څوک یم. زه داسې استعدادونه ما کې شته ده چې د ابتکاراتو سیګنالونه د هر اوس چې پاسې ناستې کېدی شي هر یو کې بېل بېل ناست، یو فکر کوو، یو بل فکر، یو بل هر فکر ځان ته سیګنال ده. دنیا نن علم د کوانتم فیزیک په بحث باندې چې طالبانو دنیا ډېر بل طرف ته روانه ده. داسې نوي علوم راباسي، تحقیقونه دي، بحثونه دي، لابراتوارونه دي، تحقیقات دي. اما اسلامي امت کې طالبانو بس ډېرو انسانانو په 40 میلیونو کې د 9 میلیونه انسانانو بس ځکه زړي کې دیساوي ته 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې هغه یک ورته نو کې کوشلاک میاشتې زمې دي. او هغه انسانان چې هغه علم میدان ته راغلي دي، هغوی طالبانو ورونو بیا په داسې شیانو باندې مصروف دي، دوی عاقلان دي، دوی د ځان سره بحث وکړي چې ما ته یې څومره ګټه ده او ټولنې دې څومره ګټه.
دغه بحث چې دا تا دومره ډېر کتابونه له اول صنف د مدرسې نه چې تر ملایي پورې 12 کاله یا 10 کاله یې تا ووتې نحوه خو دې دومره چې بخاري کې باب راسیم البابو باب هم یو اورېدل ته هم ترکیب په توی کې البابو مبتدا سو دا خبر سو دا صحیح نه سو دلته خو هم یو نه پرېږدې بخاري خو ګوره د نحوه کتاب نه ده دلته هم هغه نه پرېږدي خو چې بیا خبره سي چې راس کې څو دقیقې په عربي باندې خبرې وکړه بیا نو مولوي صاحب راته ویلي مولوي صاحب حج ته تللي وو چې هندوانې اخیستلې هندوانې خو پېژنې نو چې هغه ته ویلي ول څه ورته وایي دا بن ورته ویلي چې راسه کله ته ورته وایې چې دا اوس موږ څه ورته وایي چې دا په څو داسې یو ملا د خبرې وکړې رسۍ وپېلي دغه بلا غونډ بچان څومره ګدر یې امت ته ورته ته عربي دومره زده کړه چې ته قرآن کې زده کړې زه ته قرآن عربي دومره یې کړه ته مقصد نه ګرځوه چې ټول بحث همدې دویم مربي دا دی چې انسان خپل ځان پېژني بلاهوري وایي لك الحمد يا رب اے ربت بتا حمد وایم اذ لست من سقط المطاع او تا دې ته وایي طالبان یوه ټوټه راواخله که طالبان چې کاسي مرداري چې کاسه شګه راواخلي د ټوټه باندې مسله نومېږي بیا ټوټه ایسته کړي اے رب حمد وایم تا لره چې زه دې داسې انسان نه یم ګرځولی لکه متاع سقط المطاع وایي ایسته مې خلک نه اچي په دې ټولنه کې انسانان شته که نه تر ریفتویلونه پې تاسو په ټولنه کې هر یو په خپل کلي کې داسې انسان لرئ چې سقط المطاع وي که نه لرئ چې خلک یې نه خوښوي ایسته خلکو اچولي ما وایي چې نسته ولې نه سره ورسته وه څه وایي دا ستاسو خاصو ټولنو کې داسې انسانان شته چې د خپل انسانیت قدر یې نه یي کړی طالبانو په ټولنه کې هغه سقط المطاع وي څوک په دروازه کې نه پرېږدي څوک او داسې انسانان مو په ټولنه کې لیدلي چې مجلس ته راننوځي ټول خلکو غوږونه داسې سي ورته هر سړی کوشش کوي چې ستړي مه سي ورسره وکړي داسې انسانان مو لیدلي شته ټولنه کې که نسته نشته هغه انسانان وو چې سقط المطاع وي او هغه انسانان چې قیمت حیثیت لري فکر پرې باندې وکړه چې ولې دا قیمت پیدا سوی لك الحمد يا رب اذ لست من سقط المطاع ولست من عبيد الملوك والسلاطين د بادشاه غلامان مو مه ګرځوې رب د بادشاه غلام مې مه ګرځوې که نه دا هم طالبانو ډېر لوی ذلت ده چې علم د بادشاه دروازې ته وروړي هلته ذلیل ورته ولاړ علم طالبانو حاکم د علم محکوم نه ده بولي هی وی لکه ولست من عبيد الملوك ولقد رزقتني حکمة تا ما ته حکمت و فراست راکړی د حکمت و د فراست په وجه باندې زه غلام د بادشاهو د خانانو نه یم دردېدلی تاسې بیا په ټولنه کې فکر وکړئ نن د څومره انسانانو غلامان دي زموږ په ټولنه کې نو پرېږ ځان انچې جوړ کړي زه باید حاکم یم که زه محکوم زه باید حاکم یم زه محکوم نه یم زه چې خان و د بادشاه دروازې ته ورغلم بیا زه څوک شو ويقول مفتخرا إني من غير شك بلاهوري وي إني من غير شك فقير قاعد على قارعة الطريق سيد فقير يم دمنم فمز دلارة بانجناست يم دمنم ولكني غني النفس أبي ذو النفس بلير جنيدة ولير بپرواية مري لك كمال ركز إذا لم تعرف رازقك قال چې تخفل رازق نتئذن كنت فقيرا إلى الملوك تبيا چاته بقى محتاجه وإذا عرفته کله چې تخفل رازق پیژنې بیا بادشاهان تا ته څوک بیا تا ته محتاج که تخفل رازق وپیژنې بیا ته بادشاهانو د خانانو دروازې ته نه ورځي ډېر علم طالبانو کې ذلیل کړی ده د علماو طمع ذلیل کړی د دې خان دروازې ته ودرېږه او د دې خان دروازې ته نه او ته چې رازق وپېژنې بیا بادشاه تا ته راځي ته چې رازق ونه پېژنې بیا خپل رازق خان او بادشاه بلې دې چا ته ورځي نو چې بادشاه ته ورغلې ذلیل کېږي کړي او ذلت دی چې ته بادشاه په دروازه کې ذلیل ولاړې خلک دې ویني څنګه راغلی ونه دغسې څو پیسې کړی ذلیل غوندې ولاړې نو چې ته ذلیل شولې ته بیا په دې ټولنه کې د اصلاح خبرې دې تا تاثیر کوي نه نفس وپېژنه ایوه خبر زده که ان الاستغناء ملوکیت استغناء بادشاهی ده و عبادت البطن قتل الروح خیک عبادت کول دا څوک قتل د نفس روح د روح وزل کی وانت مخير بينهما اذا شئت اخترت القلب واذا شئت اخترت البطن ولا شك ان محمد اقبال اختار القلب وش يعني استا وخدي خیت عبادت کوي هغه غلام جوړوي د ځان نو کې استغنا کوي استغنا ځان کې راوله بادشاه به دي کی او ټیټي ځان غلام وګرځوان
نو چې ودې که روح دې مړ کېږي روح دې چې مړ که د خېټې خلک دا یاد ساتي د خېټې خلکو علم نه نصیږي که نه دا یو سوال ده چې ولې د علما د علم په دنیا کې چې څومره ښه که اکثره علما تېر سوي طالبان ورونو ډېره دنیا نه لري که ډېرې دنیا ته چې توجه تو طالبانو روح ورکېږي اصل مدرک خو روح د انسان دی یو بدن د یو روح اصلي مدرک هغه ده نو چې ډېر د اوس طالبانو تاسې ډېر خوراکونه وکړئ حافظې ته ډېر تاوان کوي ډېر به ځان مړوي ده ډېر خوراکونو کسونو چرګان دي د سول بیا طالبانو ورونو بیا کار خرابي څویم معلم سو دریم څلورم معلم چې د طالبانو ورونو وطن خو به نه یې ډېر څو بجې ډېر وخت ده څلورم معلم چې د طالبانو ورونو څلورم معلم طالبانو ورونو هغه د تو د رب په مابین کې چې کوم حجاب ده دا حجاب لري که دا حجاب لري که او د رب سره مناجات او خبرې شروع د یو بل معلم د طالبانو ورونو صحیح د تا مدرسه کې درس ویلی د ډېر لوی فیلسوف عالم یې خو ته باید یو بل مدرسه کې هم درس ووایي چې دې مدرسه کې ایمان معلم دی قرآن معلم وي ځان پېژندنه دا معلم وي د رب سره مناجات معلم وي دا طالبانو څه وخت کېږي دا داسې چل وکړه ته د شپې په اخر کې د سحر په وخت کې راپورته سه او چې دا ټول انسانان ویده وي کړپ وکړپ لوي او د جماعت په یوه څنډه کې ودرېږه او د رب سره خبرې شروع کړه د تا او د رب په مابین کې چې کوم حجاب منځ ته راغلی دا پرده له منځه لرې کړه او دغه حجاب و پرده ختمه کړه چې ورکه سي او د رب العالمین سره ډایرکټ خبرې وکړه ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري بل لوی مؤسس د انسان په جوړښت کې دغه مدرسه ده دې مدرسه کې چې درس وایې د رب سره مناجات وکړه د رب سره خبرې وکړه د تا او د رب په مابین کې چې کوم حجاب ده هغه حجاب له منځه یوسه هغه حجاب چی ده هغه ټول وخت طالبانو په مادیاتو باندې مصروفیت د سحر وخت کې راپورته سه سحر طالبانو داسې وخت ده شپه چې نیمه کې درې باتې رسول الله سلام به درې بات رکوع وکړه بیا به دوه برخې به په عبادت کې لږ کې تېرې کړې پکې ټوله شپږ باید وکړو نیمایي به لیدو دې برخه کې به عبادت کوو بیا دوه بعد سدس بچي دا به ویده سو طالبانو تر سحر مانځه پورې اذان صبح صادقه پورې بیا به سحر مانځه ودام د رب سره د مناجات او د رب سره د رابطې وخت ده د حجابو د ختمېدلو وخت ده انسانان چې په دغه مدرسه کې وروزل سي نو هغه انسانان بې مؤثریت پیدا کوي هغه انسانانو نه بیا عصا د موسی جوړېږي عصا د ډېر انسانانو سره لکړې سته خو د موسی علیه السلام به کړې نسته عصا د موسی د فرعونیت ساحران ماتوي بیا ماتې کړل که نه کړل مات عصا د موسی بحر قلزم وچ که نه چې لار ورته کړي فرعون چې روان سي چې غار پې کړي که ته غواړې چې عصا د موسی جوړه کړې ځان نه په دا مدرسه کې درس وایه څلور شیان که ځان کې راوردات انا مهمه نه ده ډېر علم یې زده کړل علم خو شیطان هم درلوده علم خو نن عصر کې ډېر نور انسانان هم لري د باطل په سب کې ولاړ ډېر انسانان یې لري علم اما طالبانو په دې مدرسه کې دا څلورو معلمانو مې درس ووایه چې تا نه عصا د موسی جوړه سي علیه السلام و چې هغه هم لکړه تا نه جوړه سوله به انقلابونه راولې به د فرعونیت ساحرانو ته ماته ورکوي به د فرعون به د بحر پلزم اوبه واچولی سي به ټولنه په حرکت باندې راوستلی سي به اسلامي امت بیرته خپلو سرحداتو ته رسولی سي په ټولو وچو د دنیا کې د تکبیر او د الله اکبر نعرې